We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry شلوم ګرانو خویندو او وروڼو ستړي مسئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست زما دعا همیشه د خدای څخه دا ده چې تاسې د هغه د بخښنې د هغه د مینې فیض سولې او آرامش څخه برخمن اوسئ او زه غواړم چې خدای برکتونه او نعمتونه دې همیشه ستاسې په ژوند کښې شتون ولري یا موجود وي ګرانو خویندو او وروڼو زه غواړم چې پر دغه مبارکه ورځ باندې یعنی د کرسمس پر ورځ باندې کرسمس یعنی د مسیح د زوکړې پر ورځ باندې و تاسو ته د کرسمس یا د مسیح د زوکړې مبارکي ووایم کرسمس یعنی هغه ورځ چې مسیح و دنیا ته راغی هغه مسیح چې روح و یعنی مالک یشوع مسیح و دنیا ته راغی او د انسان بدن یې ونیوی تر څو زموږ او ستاسې دپاره یعنې د ټول بشر دپاره د خلاصون لاره خلاصه کړي او مسیح دغه لاره خپل د ژوند د ورکولو په واسطه خلاصه کړه یعنی خپل ژوند خپل ځان یې پر صلیب باندې قربان کړي د چا دپاره زما او ستا دپاره د څه شي دپاره د دې دپاره چې زما او ستا د ګناه هغه بیه یا قیمت ورکړي تر څو زما او ستا دپاره د خلاصون لاره خلاصه سي او نن دغه لاره زما او ستا دپاره خلاصه ده موږ کولی سو چې د مالک یشوع مسیح په واسطه خپل د ګناهونو څخه خلاصون حاصل کړو دا هغه خلاصون دی چې یوازې په مسیح کښې شتون لري یوازې یشوع مسیح موږ ته راکولی سي او یشوع مسیح دغه خلاصون و موږ ته په وړیا توګه راکوي دا یوه ډالۍ یا تحفه ده د چا دپاره زموږ او ستاسې دپاره یعنې د ټول بشر دپاره یعنی کرسمس هغه ورځ ده د مسیح د زوکړې ورځ هغه ورځ ده چې په هغه کښې مالک یشوع مسیح چې روح و دنیا ته رالی او جسم یې ونیوی بدن یې ونیوی تر څو زما او ستا دپاره دغه د خلاصون لاره خلاصه کړي نو دوستانو کرسمس یا د مسیح د زوکړې ورځ داسې یو ورځ ده دا داسې یو وخت دی چې موږ او تاسې باید خوشحالي وکړو او موږ او تاسې باید چې د خپل د مالک یشوع مسیح ستاینه وکړو او د هغه شکرګزاري وکړو موږ باید چې خپل د مالک یشوع مسیح هغه پیغام چې د سولې او د مینې او د بخښنې پیغام دی د هغه د خلاصون پیغام چې یا د ښه پیغام یا ښه زیړی په نامه یادیږي هغه باید چې ټول بشر ته ورسوو و هغو خلکو ته چې هغوی یې تر اوسه پورې نه دي اورېدلي نو موږ باید چې دغه پیغام و ټول بشر ته ورسوو تر څو هغوی هم دغه پیغام واوري او د مسیح د خلاصون پر لاره باندې هغوی هم سر خلاص کړي او د مسیح مینه او د مسیح بخښنه د مسیح څخه حاصله کړي تر څو د هغوی ګناهونه هم ور وبخښل سي او هغوی هم خلاصون ومومي نو دوستانو راځئ چې موږ او تاسې نه دا یوازې دا چې د مسیح شکرګزاري عبادت او ستاینه کوو نه یوازې چې دا کارونه کوو بلکې موږ او تاسې د مسیح دغه ښه پیغام هم ټول بشر ته ورسوو دوستانو بیا هم تاسې ټولو ته د کرسمس یا د مسیح د زوکړې د ورځ مبارکي وایم او ستاسو د ټولو دپاره یو ښه ورځ د ښادۍ او خوشحالۍ څخه ډکه ورځ غواړم او ستاسې کرسمس دې مبارک وي ښه وخت او ښې چارې تر بیا آمین